الرحمن الرحیم دوستانو راځو په دې ویډیو کې موږ تاسو د کوم دوه فایل چې دی په دې باندې کار کوم ما سره زوړ پروجیکټ دی اوپن شوی دی تیار نو د لی اوټ نه پس موږ سره میډ میپ نه یا میپ میپ چې ورته وایي په دې باندې کار کوم که زه دا فولډر آن کړم دې کې تاسو ګورئ دوه فولډرز دي آی سی لانچر ورته وایي دا اوپن کوم نو دې کې ما سره شی پروت دی دې ما سره لانچر ډفرنٹ ټایپ اف آیکنز پراته دي یعنی همغه یو آیکن دی ما سره د اپ آیکن هغه په ډفرنٹ سایز کې پراته دي کلیر ده نو راځو دې کې تاسو څه کار کوئ تاسو کولی شئ چې د اپ خپل آیکن وساتئ یا آیکن چینج کړئ ورته فرض مثال که زه راشم اوس د اپ اوپن کړم نو دلته تاسو وګورئ د اپ آیکن چې دی د خپل ډیفالټ آیکن دی نو د نور اپس باندې چې کوم موبایل کې پراته دي لکه دا اپ چې دې په شکل باندې کولی شئ تاسو خپل د اپ آیکن هم چینج کړئ نو د هغې لپاره تاسو راشئ مثلا دلته څه آیکنز دي پراته دي یو تاسو خپل نارمل ایمیج هم راخیستلی شئ دا آیکنز دي زه به دنه فور ایگزامپل راواخلم کوم یو اپ مثلا ما دا راواخیسته دا اپ به زه راواخلم دا آیکن به زه راواخلم نو دا ما کاپي کړه راوشم په ډیسکټاپ باندې به زه څه وکړم یو فولډر به جوړ کړم تاسو کولی شئ خپل نارمل پکچر هم راواخلئ سایز یې وړ کړئ نو د دې په نوم کښېږدم چې آیکنز مې کېښوده او دې کې به زه رایټ کلیک پیسټ به کړم دا زما آیکن شو کلیر ده دا به زه ویو واخلم که تاسو سره بل پکچر غواړئ مثلا تاسو خپل عادي پکچر غواړئ هغه عادي پکچر راواخلئ دلته واچوئ نوم یې ورته واخلئ یو شی کېږدئ تاسو کولی شئ چې دا پکچر هم آیکن په ځای استعمال کړئ فار ایگزامپل ICO2 آیکن 2 مې هم کېښوده کلیر ده دا خلنا شو اوس به راشم دلته کې او دلته کې به تاسو څه کار کوئ دلته به تاسو په دې باندې رایټ کلیک کړئ او دلته په نیو ته لاړ شئ او نیو کې به لاړ شئ ایمیج اسیټ ته چې ایمیج اسیټ ته راغلی هغې نه پس به تاسو څه کار وکړئ دلته کې نو دلته به تاسو ورته اډرس ورکړئ کوم ځای کې دې ځای کې چې مثلا ته کوم ځای نه غواړئ چې هغه راواخلئ پکچر راواخلئ دغه دپاره یا آیکن راواخلئ نو زه په دې کلیک کړم راوشم بره ورته سی کې بیا ډیسکټاپ ته به زه لاړ شم یوزر فایل بیا زما چې کوم یوزر دی هغې نه پس به زه لاړ شم ډیسکټاپ ته او ډیسکټاپ نه پس به لاړ شم چېرته آیکنز ته او آیکنز کې زما دوه فایل پراته دي تاسو به هغه پات ته لاړ شئ چې کوم ځای کې فولډر دی کوم ځای کې تاسو آیکن دی نو زه دا به اوکې کړم چې دا مې اوکې کړم دا ګورئ آیکن دلته راغی په دې شکل باندې دا زما په خیال ښه نه ښکاري دا نو زه به چینج کړم دا ګورئ دا دومره ښایسته نه ښکاري نو ما دا یو بل کاپي کړ دا زه دا غواړم چې دا راشي نو زه راځم دلته ورته وایم چې ما څه وکړه بل فایل راواخله د ډیسکټاپ نه او نو به تاسو صبر وکړئ ته دا اپډیټ شي نو دا ما انتخاب کړه اوکې مې کړه ته ګورئ دا هلته کې راغی دې به زه لږ سایز وکړم سمه ده نو دې ځینې تاسو دا ریسایز کولی شئ سپوز څنګه غواړئ دا ګورئ دې ځینې تاسو دا ریسایز کولی شئ تر څو د پته ولګي چې یاره څونه ده یې چینج کول غواړئ آیکن 2 دا هم کولی شئ دا ګورئ خپل پکچر پرېښودی سپوز ما دا ښه دی نو زه به راشم دلته څه به وکړم هغې نه پس به دا نیکسټ کړم دلته که تاسو ګورئ یو شي ته به خیال ساتئ دلته ګورئ لیر نیم چې دی دا نوم یا دغه نیم چې کوم دی دا نوم به چینج راولی صحیح دی دلته ګورئ آی سی لانچر لیکلی دی دلته ما ډبل ای ورسره واچوه صحیح دی لانچر دی که واخیسته بیا یې چې کوم بای ډیفالټ هغه دی آیکن دی هغه بیا ریپلیس کېږي نو زه بس فار ایگزامپل آی سی لانچر نه اخلم دلته به زه واخلم چې مای اون آیکن په نوم باندې مې واخیسته مای اون آیکن مې ورکړه ورته سمه ده هغې نه پس بس دا نیکسټ کړم چې کله مې نیکسټ کړه او ورپسې به دا فینش کړم فینش به یې کړم او لږ ورته منتظر شئ چې دا آیکن جوړ شي نو ملګرو مای اون آیکن جوړ شو که زه دا اوپن کړم نو دې کې وګورئ فایلونه په خپله دې خپله جوړ کړي دي ته دا یې اوپن کړه تا ته به ښکاره شي دا آیکن دا ګورئ دا آیکن جوړ شوي دي اوس مسله څه ده مسله دا ده چې دا به څنګه اوس راولې اپ ته دا هلته راغی که زه دا رن کړم دا به سټل همغه شی سمه ده دا ګورئ زه دا رن کوم نو دا اوس هم همغه زوړ آیکن دی دا آیکن ورته دلته جوړ کړم میډ میپ کې خو دلته به وګورئ تاسو چې زه دا ری انسټال کړم دا اپ نو دا به اوس هم همغه زوړ اپ هغه به وي آیکن به وي نو اپ انسټال شو که زه راشم منیو ته دا ګورئ اوس هم زوړ دی تا صرف آیکن جوړ کړه خو دا ته اوس رجسټر کړی نه دی نو رجسټریشن دپاره به ته لاړ شئ چېرته مینیفیسټ ته او مینیفیسټ ته به راشئ دلته به ورته وګورئ تاسو ګورئ میپ میپ آی سی لانچر دی نو زه ورته وایم چې د آی سی لانچر ختم کړه دلته کې ما څه واخله ما ته اون صحیح دی که نه مای اون مای
اون آیکن دا واخله او اوس دوباره رن کنه دا ګوره ما منیفست کې دا رجسټر کړ که زه دا رن کوم اوس تاسو به ورته وګورئ زما د اپ آیکن به چینج شي نو ملګرو اپ انسټال شو راځو ګورو مینیو کې دا ګورئ اپ زما انسټال شو آیکن یې چینج شو نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل د اپ آیکنز چینج کړئ